رحمة الله عليه ويزد أنس بن مالك رضي الله عنه خاط ورغلم دا رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم النبي صلى الله عليه وسلم صحابي ويا ونجعل ما ته پوښتنه وکړله چې کومه خبره تا ژړوي ولې پریشان یې ولې ژاړې ولې غمجن یې څه مشکل دی او څه مصیبت دی نو وایي انس بن مالک ما ته ویله لا اعرف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاه ویزه نه پیژنم یو څیز او یو شی د هغې دین نه چې ما د نبي صلی الله علیه وسلم او د صحابو په زمانه کې رالاندې کړی مګر دا مونځ راته په نظر باندې راځي په دې خلکو کې یعنې دې خلکو کې ما ته د هغې دین د نبي صلی الله علیه وسلم نه د هغه دیندارۍ د صحابه کرامو نه نور څه په نظر نه راځي مگر دا مونځ په نظر راځي وهذه الصلاة قد ضيعت او دا مونځم ضایع شوی دی دا مونځم برباد شوی دی دې وجه باندې زه خفه یم چې دین چېرته لاړ هغه خبرې چې صحابه به ورباندې عمل کوو نبي علیه السلام به بیانولې هغه کوم ځای لاړې یو مونځ ورته پاتې دی او هغه هم خراب کړی دی هغه هم ضایع کړی دی انس بن مالک رضی الله عنه ته الله عز وجل ژوند ورکړي دوباره او دنیا ته راولېږي او زموږ د دې زمانې حالت ویني زموږ زندګي وګوري والله چې په چغو چغو باندې به وژاړي ځکه هغه وخت کې هغه ژړلي وو چې دین خلکو کې نه لیدلی کېږي هغه د نبي صلی الله علیه وسلم او د صحابو خبرې نه لیدلی کېږي او مونځ یې ضایع کړی دی نو موږ خو دا دین ډېر زیات د ځان نه ویسته ډېر زیات هم ځان د دین نه خالي پرېښوده او مونځ هم بیخي د صفر درجې نه راغلی دی ډېر خراب شوی دی ډېر ضایع شوی دی دا د منځه خبرې دي چې انسان کله کوي او اوري لږ متوجي منځه کې خشوع ته فکري توجه ته فکري اوږدې رکوع او سجدې ته فکر وي خو چې کله انسان د دې خبرو نه غافله شي زموږ خپل استمونځ خراب شي بېره له مونځ مزه نه راکوي مونږ باندې معجله په مونږ باندې متعدي قرآن کریم کې الله عز وجل فرمایي وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین ای پیغمبره د ایمان والاو ته د نارینه او زنانو ته یاداش ورکړه وذکر معنا دا ده چې دا خبرې ورته بار بار وریادې کړه ځکه دا یاداش ورکول ذکرا دا نفع ورکوي مؤمنانو ته واقعا دا صحیح خبره ده چې د دین یوه خبره به یو ځل کې مې واورېدله یو څو ورځې د زړه کې پرتی غوږونو کې دې پرتی ښایسته انسان ورباندې هغه عمل کوي ډېره مزه د انسان په زندګۍ کې راشي خو دا خبره که بېرته لږه پرېښودلی شي هېڅ د انسان د زندګۍ نه بېرته ووځي خو چې بار بار یو خبره اورېدلی کېږي داسې ته په دې ذهن کې قرار ونیسي او بیا د ذهن نظر نه وځي زما ورونو دا مونځ داسې یو عبادت د خپل ځان لپاره جوړ کړو چې د دې په وجه دنیا او آخرت دواړو کې کامیاب شي الله عز وجل رانه راضي شي او جنت الفردوس ته الله عز وجل داخل کړي د منځه په رابطه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو 3 حدیثونه وایي ډېر ښکلي احادیث دي د چا زړه چې ژوندی د هغه دا ژوند پرې نور هم ښکلی کېږي او مزهدار جوړېږي او د چا زړه کې که لږ شانته حرکت وي هغه پرې مکمل راژوندی کېږي او کېدای شي د مړ زړه والا ته الله عز وجل هدایت وکړي
زموږ اکثره د دې مرض ښکار شوي چې زړونه مړه شوي دي حرکت نه لري کېدای شي زموږ زړونه حرکت کې راشي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي الصلاة ثلاث اثلاث دا مونځ په درې برخو تقسیم دی په درې برخو ویشل شوی دی یعنې مونځ درې برخې دی نو یوه برخه بله برخه بله برخه درې برخې الطهور ثلث پاکي د دې لپاره یو ثلث او یو برخه د درېیمه برخه یې پاکي ده د خپل بدن پاکوالی د لوی بېودسۍ نه د وړې بېودسۍ نه د خپل جامې پاکوالی د ګندګۍ نه د وړو بولو د غټو میتیزو نه د خپل ځای او د مکان پاکوالی د خپل زړه پاکول په اخلاص سره الله ته ودرېدل دا په طهور کې راځي وایي دا پاکي د دې یو درېیمه برخه ده والرکوع ثلث دا رکوع ښایسته کول بله درېیمه برخه ده رکوع ته د منځه درېیمه برخه ویلی شوې ده درېیمه برخه چې رکوع ښکلي وي دا مزیداره وي ګویا کې دا مونځ عبارت ده د دې رکوع نه چې دا رکوع د سړي ښکلي وي دې کې لږ وخت واخلي دې کې د خپله شا لږه ټیټه کې رب العالمین ته په عاجزۍ باندې په تضرع باندې په انکسار باندې رکوع بل ثلث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي والسجود ثلث دا سجدې بله درېیمه برخه ده سجدې بله درېیمه برخه ده بس نو معلومه دا شوله زمونږ دپاره کامل طهارت پوره ښایسته رکوع او ښایسته سجده دا پوره مونځ دی پوره مونځ ښکلی مونځ دی او مزیدار مونځ دی بیا نبی علیه السلام فرمایي فمن اداها بحقها قبلت منه چا چې دا مونځ د خپلو حقوقو سره ادا که الله به یې قبول کړي رب العالمین به یې قبول کړي که د منځه حقوق دې ورله ورکړله دا مونځ یوازې همداسې نه دی لکه څرنګه چې موږ یاد کړی دی چې په خوله به یې او زړه کې دې هر طرف ته متوجه و او کته پورته کېږي به داسې یو موټي او کمپیوټري طریقې سره او دا مونځ دی او په دې به ګنې زموږ غاړه ازادېږي او په دې به ګنې جنت ته ځو نه داسې نه ده دا څه چې په دې خوله ویلی کېږي او موږ ته په دې خوله راځي دا لږ شانته دی ذهن ته بوتلل دا دی زړه ته بوتلل په دې کې لږ سوچ فکر کول چې دا څه معنا لري څه مطلب لري څه ماته درس راکوي و چا چې مونځ ادا کړه د حقوقو سره ترې قبول به شي وقبل منه سائر عمله او د ده نه به د ده باقي اعمال هم قبول شي د مونځ د قبلېدلو د وجې نه ټول نیک عملونه قبلېږي جهاد به دې قبول شي روژه به دې قبول شي حج به دې قبول شي عمره به دې قبول شي صدقه به دې قبول شي دعا به دې قبول شي ذکر به دې قبول شي که مونځ دې قبول شو نبی علیه السلام فرمایي ومن ردت علیه صلاته هغه څوک چې په ده باندې د ده مونځ وررد شي الله رب العالمین قبول نه کړي ورته ویل چې دا مونږ دې نه قبلوو ويرد عليه سائر عمله د ټول اعمال په ده باندې مردود شو بس ټول اعمال الله نه قبلوي چې مونځ د انسان قبول نشه نور اعمال یې نه قبلېږي چې مونځ یې قبول شو نور اعمال یې نه قبلېږي په دې وجه باندې ورونو ډېر کوشش پکار دی چې دا مونځ د الله په دربار کې قبول کو په الله باندې مونځ به څنګه په الله باندې قبلوو مونځ په اخلاص سره وکړه د پیغمبر په طریقه باندې یې وکړه خشوع عاجزۍ سره یې وکړه انکسار او تواضع سره یې وکړه بس د الله په دربار کې انشاءالله دا قبلېږي امید وکړه چې دا به قبول شي